قدرمنو عزتمنو دغه څو خبرې تاسې د الله په خاطر ښه په غور سره واورئ، عمل په وکړئ. یو ورځ موږ تاسو ته هم مرګ راځي، دا دنیا یو ورځ موږ تاسو څخه پاتېږي. ولې دومره ظالمان، ولې دومره جابران زموږ سره جوړ سي؟ څنګه رنګارنګ مسلې زموږ مخ ته راځي، والله که یې بیانولی سو. دا څو وخت کېږي زه دغه مسلې ماله راځي، په کور کې یو معذوره ده، لاس یې کار نه کوي، پښه یې کار نه کوي، په سترګو ړنده ده، مرکې ورته کېږي، دی د واده دپاره نه تیارېږي. دا د دې معذورې سره ظلم دی. والله که دغه معذوري دا دومره زړه د دې تنګوي لکه دا ستاسې ظلم چې د دې سره کوي. دا معذورین هم د دې معاشرې حصه ده، دا هم خپل حقوق لري، دا هم جنسي خواهشات لري، دا هم زړه لري، دا هم درد لري. کم څوک چې د معذورینو په واده کې د خپل عزت د ورشه چې په دې زما عزت خرابېږي چې دا معذوره لور هغه ته مرکې کېږي، دی یې نه ورکوي، وایي دا خلک به څه وایي. د دغه کسانو پکړ به د قیامت په ورځ وي، دغه خلک به د دې سزا خوري. ما دلته ولیدل یو زنانه ولا هغه هم په سترګو ړنده وه، خاوند یې هم په سترګو ړنده. دا زموږ په علاقه کې دواړو ړندو ودونه سره وکړل، دواړه د بل محتاج، لیکن الله داسې ښایسته زامن ورکړله، اوس دومره دنیاداره دي هغه زامن په موټرانو کې سپاره دي. د دا ړندو صحرا جوړ سو، دغه پلار او دا مور پر کښېنستله، ژوند یې په عزت سو. تا دا معذوره په کور کې کښېنولی وي، نه ورندارګانې خدمت کولی سي، نه مور د خدمت ده، نه په دا کور کې د دې هغه عزت او احترام ستا کوم چې خاوند به دې ته ورکوي. دا معذرین هم د دې معاشرې حصه ده چې کومې معذورې ته که هغه په لاس ګوډه ده، که په پښه ګوډه ده، که په سترګو ړنده ده، مرکه ورته راله، یو څوک یې د اولاد دپاره غواړي، هغه وایي چې صرف اولاد الله جنت، نو ورکه نه ورکول ظلم عظیم دی، والله ظلم.